سلامونه. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، یو کس یو ویډیو جوړه کړې دا، هغه په دغه ویډیو کې ویلي دي چې د ډوبلن قانون نور ختم شو. دا په مکمل ډول باندې یو غلط خبر دی، بی بنیاده خبر دی. تر دا دمه کم د داسې رسمي چینل نه، د رسمي ادرس نه یا د کم ادارې نه دغه خبر تر دا دمه نه دی خپور شوی. نو ځکه دغه خبر بی بنیاده او یو غلط خبر دی. تاسو ته په ویډیوګانو کې ما څو ځلې ویلي دي چې تاسو دغسې غلط خبرونه مه اورئ، مه یو بل سره شریکوئ، مه ورته غوږ دی. بله خبره دا ده چې تاسو ته همیشه زه وایم ستاسو دپاره زما دغه ټیک ټاک اکاونټ، یوټیوب چینل دا رسمي او سم دقیقه درسونه دي، تر څو تاسو ته دقیق معلومات واخلئ. زه همیشه کوشش کوم چې تاسو سره هغه معلومات شریک کم چې کم د یو رسمي ادرس نه، د یو سم ځای نه زه معلومات واخلم، هغه بنیادي او صحیح معلومات وي. هغې نه بعد زه دغه معلومات تاسو سره شریکوم، ځکه دغه معلومات شریکول، دغه راخیستل دا د یو ذمهوارۍ کار دی. هر څوک چې معلومات شریکوي، هر څوک چې دغه معلومات ورکوي، دغه کس ته دغه معلوماتو ذمهوار دی. او تاسو ته معلومات دی چې دلته قانون دی، دلته سیستم دی. هیڅ وخت کې هیڅ څوک دا حق نه لري چې هغه غلط معلومات چا سره شریک کړي. نو تاسو دغسې غلطو معلوماتو ته مه غوږ دی، مه یو بل سره شریکوئ. په اخره کې یو ځلې بیا درته وایم چې د ډوبلن په اړه باندې دغه کم ویډیو جوړه شوې ده، کم معلومات تاسو سره شریک شوي، دا ټول غلط دي، بې بنیاده دي. داسې تر دا دمه هیڅ کوم خبر نشته. او هر کله کوم داسې خبر راغی، داسې کوم معلومات راله، نو اول به زه دغه معلومات به زه تاسو سره شریکوم. مننه.